پپټه صدقې ورکولو سره د الله جل جلاله د غضب نه محفوظ کېدل. محترمو، کله چې انسان پپټه صدقه ورکړي چې د ریا او سمعت نه پاکه وي، نو په دې سره دا انسان د الله جل جلاله د غضب او قهر نه محفوظ کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمائی: صدقة السر تفتئ غضب الرب. پپټه صدقه ورکول د الله جل جلاله غضب یخوي، یعنی د الله جل جلاله غضب دفع کوي. وصلة الرحم تزيد في العمر. او صله رحمی کول په عمر کې زیادت او برکت راولي. په یو بل حدیث کې ورسره نور اضافه هم شته. نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمائی: ان الصدقه لتفتئ غضب الرب. بشک صدقه ورکول د الله جل جلاله غضب غصه یخوي، یعنی ختموي. وتدفع میتة السوء. او د خراب مرګ نه حفاظت کوي. محترمو، د الله جل جلاله د غضب یخیدو مطلب دا دی چې الله جل جلاله به دا کس په دنیا کې په عافیت او سکون سره ساتي، او د بلاګانو نه به محفوظ ساتي. او د خراب مرګ نه د محفوظ کېدو مطلب دا دی چې صدقه ورکوونکی به د مرګ په وخت د خراب حالت او د شیطانی وسوسو نه محفوظ وي، او په داسې بیماری کې به نه مبتلا کیږي چې د هغې په وجه یې خاتمه خراب شي، بلکې خاتمه بالخیر به یې نصیب کیږي. په یوه موقع د نبی کریم علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وشوه: یا رسول الله، ای د الله رسوله، ای الصدقة افضل؟ کومه صدقه غوره ده؟ نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل: سر الى فقیر وجهد من مقل. فقیر ته په پټه صدقه ورکول او په فقیری تنگدستی حالت کې صدقه ورکول، دا الله رب العزت ته غوره صدقه ده. محترمو، څومره چې صدقه پټه ورکړې شي نو دومره د دې اجر زیات وي، ځکه په دې کې خو یو ریا نه وي، او بل اخیستونکی هم د نورو خلقو در وړاندې ونه شرمیږي. محترم ربی کریم دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وما علينا إلا البلاغ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.